دا شیر ماما دا چې کم مخکینی حکومتونه یې هغه ښه وو که دا اوسنی ښه مخکې ډېر خو یار خامخا مزدوري به مزدور لپاره هم ډېر ښه 300 روپۍ به یې واخیستې 300 به یې واخیستې غوړي به هم پې وشو چیني به هم پې وشو سبزي به هم پې وشوه اوس خو واحد 600 روپۍ والي نو 600 روپۍ باندې کیلو ټماټر دي موږ درته مهرباني کوو یو ریکویسټ ورکوو چې موږ پخې پارټۍ پرېښوې نیشنل پارټي هم پرېښوه مسلم لیګ نون هم پرېښو نیشنل والا هم پرېښو پیپل والا هم پرېښو او دې عمران له موږ ووټ ورکړو دې عمران په وجه موږ دومره ناکام کړي وو چې غریبانان ډېر کول په منډه دي جاړي په وینو جاړي وړه ده ورکړي نن وزیر خوراک چې 500 روپۍ ته وړه ده ما وختي په 1100 روپۍ اخیستې ده او ده ورکړي ټماټر په 80 روپۍ نن هم په 160 او په 170 روپۍ باندې دي مونږ دې جرنیل ته خواست کوو دا عمران ورک که پرېږده عمران هېڅ مال هم نه دی مونږ جرنیل ته خواست کوو چیف جسټر ته خواست کوو چې دا حکومت دې ختم کړي او یو سم سړی راولي مسلمان سړی چې د غریبانو خیرخوا وي اول زه د کریانې والا سټور یم معمولي یو کریانې سټور دی د ما دې خویندو وګورئ په 100 روپۍ راوالو 5 روپۍ پکې ګټو مخکې یو پکې خامخا 10 روپۍ کېدي ښه د بجلی بل چې راشي صرف دغه یونټونه هم لګولي دي کله 10,000 کله 5,000 کله 6,000 ښه د هر یو شي کم شي درته زه وښیم ګیس درته وښیم وریجې درته وښیم غوړي درته وښیم دالونه درته وښیم مهرباني وکړئ دا حکومت مرداباد دی عمران خدای خبر کنا چرتا سوک جڑا کوي چرتا سو خندا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د یو بل لړ سره. مینوالو نن چې کوم پروګرام دی دا د ګرانۍ په باندې دی چې د عمران خان نه کم خلک خفه دي کم ته خوشحاله دي د عوامو نه به پوښتنه کوو چې څوک څوک ته خفه دي او ولې ته خفه دي او په څه ته خفه دي. جی راځئ موږ سره. خو ډېر کم دی دنیا کې څومره ډېر غم دی. ملګري دا بل کس دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زموږ نوم احمدالله. احمدالله صاحب یو پوښتنه کوو چې کم د عمران خان د ګراني شروع شوې ده که نه ډېر خلک ته خفه دي ډېر ته خوشحاله دي ته ته خفه یې خوشحاله یې؟ یاره موږ خو خفه یو ځکه چې ګراني د وس هم نشته دی او هر څه ګران دي باید چې دا لږ کوشش وکړي چې لږ ارزانه شي وس هم نه رسېږي فروټ ګران دي سبزي ګرانه ده اوړه ګران دي بوره چیني هر څه ګران دي هر څه ګران شوي دي. دا کم دا فوډ والا موډ دغه تنګول منګول کوي هغه هم تنګول کوي نو چېرته لاسو کرایه ورکوي دغه ځای دغه ځای کې هم نه پرېږدي وایي شاته لاړ شئ په سړک هم نه پرېږدي چېرته لاړ شو موږ غریبي وکړو. بالکل صحیح شو. ډېره مهربانه مهرباني. چرته یو کاس په زرونو کې وی بخوشان. دا یو بل ملګری کساب دی دنه پوښتنه کوو چې دې څه وایي د نوي حکومت په باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر صاحب څنګه چلی ښه یې؟ الحمدلله خیر شکر. څه تاثرات لړه کوي په دې نوي حکومت باندې او په دې ګرانۍ باندې؟ نو بس هغه تاسو ته هم ښکاري ټول عوام ته هم ښکاري نور به تاسو زه څه وښیم بس ته وینې چې مخکې دور کې کوم حالات اوس په دې دور کې کوم حالات دي چې کوم بوډېګان دي په کور کې ناست دي هغه هم دا چغې وایي چې ګرانه ګرانې ده که ځوانان دي که ماشومان دي هغه هم دا چغې وایي چې ګرانه ګرانې ده. نو موږ کوم حال وکړو بعد اخره کې به دا شي چې بس خدای دې نه کړي خو به دغه شي ګوډاګو ته به اخره کې لاس کېږي. نو بالکل بس چې داسې حالات یې بیا سړی خامخا بالکل کېږي. ګاګ څنګه دی ګاګ زی راځي یا نه ګاګ کم شوی دی دلته تب او خرچې زیاتې شوي؟ نو زه به درته ووایم چې بس خرچې خو حد نه سوا زیاتې شوي دي او چې دیاړو ته ګورو دیاړې هماغه دي تنخواګانې چې کومې دي سرکار تنخوا سوا شي خو د مزدور دیاړې نه سوا کېږي. بالکل. نو خامخا ګاګ چې کم دی ګاګ راځي په خوشحالۍ باندې راځي خو چې اوسیس ګران یا هغه ګرانۍ د وجې واپس لاړ شي. د عمران خان نه هغه طبقه ډېره خوشحاله هغه چې کومه غټه تنخوا لي او هغه چې کم ینګ وړوکې ماشومان دي لکه مطلب په ګټه مټه نه پوهېږي چې کم دکاندار طبقه دا به ته بیخي خفه ځکه چې موږ له یو ملګری هم داسې رانغو چې هغه ویلي چې یاره زه ته خوشحاله یم. السلام علیکم.
السلام علیکم تاسو ټول مینوالو ته سلامونه د مونږ طرفه ولې چې تاسو په دې سخت وخت کې د یو غریب سړي تپوس کوئ د یو معاشري تپوس کوئ او د دې خلکو سره تاسو هیلپ کوئ تاسو ټول ټیم ته د مونږ طرفه سلامونه او بل خبره دا ده چې ټیک ته همدا د مونږ باچا دی د مونږ ملک دغه دی مشر دی بالکل دی وي د مونږ مشر دی خو کم از کم د غریب سړي سره خو څه هیلپ پکار دی که نه تو سپینه توړه په 1150 روپۍ ده ها دیاړي دې ټوله 3.5 دا غریبانان به څه کوي ته وګوره ته لږ داسې ته وکړه کیمره بهرحال داسې د غریبو لا زمونږ باچا دی موږ پرې خوشحاله یو زمونږ مشر دی خو بهرحال ارزاني دي کی چې غریب سړي ته څه خو دغه کېږي اوس نوکر پیشه دی او که فوج دی او کار دی هغه ته خو تنخواه یو په ډبل شوه پرسنټیج دې زیاتېږي خو غریب سړي ته نه زیاتېږي غریب سړي ما ته ورته ووایه چرګان دا که تا کره اوس بیماري چرګ به څو دی نه وتی په څو دی چرګ ښه په 300 ښه 300 کې کیلو غوښه نه وځي نو هغې بچي ته کېږي او که بیمار دی کېږي نو بهرحال ریکویسټ کوو دغه ته کوو مشرانو ته چې دې دپاره مهرباني وکړئ چې لږ دا ریټ کم شي نو زه د غریب سړي به بېکار روان شي خامخا به مجبوره شي هغه به یو رور به باسي بل بولي بل به باسي بل بولي خامخا به غلا به زیاته شي زنا به زیاته شي فحاشي به زیاته شي هم د دې غربت د وجې نور څه خبره نه ده هم د دې غربت د وجې به کېږي ښه دا یو دا غریب ناست دی ښه دې غوښه روډي بسو په ده به په کیلو کې ټولې 60 روپۍ به دې کې به پولیس راځي د ده نه به ټیکس اخلي عام فوډ انسپکټر راځي د ده نه کمیشن اخلي دا زه وینم ګورم دا څه درو خبره نه ده زه خپل فوډ والا چې راشي هغې وایي که نه چې یاره دا کچره پې پرته دی دې صفایي ډېره نه کوي بیا ولې وایه ته چې کچره پرته ده بیا ته ولې کمیشن رشوت اخلي وایه ده که نه د پوډ په باره کې به زه یو خبره وکړم پوډ والا چې راشي هغې دې وګوري چې د دې د صفایي نه د دې ځای ریټ کې دغه وي یا ریټ صحیح نه ورکوي یا نور څه مسلې وي او دې وایي یا بلکل موږ تابعدار موږ ذموار چې هر څنګه وایي تسلي کوي موږ ورسره بلکل مخکې ولاړ وروسته بیا دی وي خو دې چې راشي ځای ځای کې وګوري ځای ګوري نه تا به د لاس رونیسي بل به د لاس رونیسي راځه چېرته ځي ګاډي د خېژه ولې موږ چېرته په مینه کې پراته یو دوکان کرۍ نه ورکوو سامان سم نه خرڅو څه وجه ده اخر چې پوډ والا راشي یا بل پولیس والا عام پولیس والا راشي غوښه راکړه چرګ راکړه پوټ راکړه څه وجه وځي پولیس والی ولا پولیس والا څه د اسمان نه راکوز شوی دی دا پوډ والا څه د اسمان نه راغلی دی چې یو ځای صفایي وي دا هر څه برابر نامه لګي دي د هغه مطابق په وزن باندې چې خامخا تا نه جرمانه وړي هغې څه طریقه وړي دا نه وړي ولې نه وړي خو بس ټوله حرامه ده او دا هم نه زه به ووایم چې یاره عمران خان دغه ته لاړه شي یا دا بینک ته لاړه شي زه به ووایم چې یاره واقعي ده خو دوی هغې ته ملېږي که نه په خپله جیب کې واچي خپلې جیبونه پرې ډک کړي ځان له ډېره مننه مهرباني راځم چې مینهوالو خلک وایي که نه چې کم دی پی آر والا راځي دغه انکم ټیکس والا دغه شانتې پکې 23 والا ډېر ټیکسونه والا راځي او عوام ډېر خفه دي عمران خان نه په وجه د دې چې کم از کم دی چې ریکوري کمه ده د عوامو نه ټیکسونه ملي ریکوري هم ښه ډېره کېږي او دغه شانتې او د هغې باوجود هم له ارزاني رانغله مخکې حکومت به که موږ نه ټیکسونه بې نه اخیستل نور داسې دغه بې نه کړل خو هغې ځان مال لرو خو موږ له دومره غریبي نه راکړې موږ یې مکمل غریب کو عمران خان به ویل چې یاره غریبي ختمومه خو هغه غریبي نه هغه غریب ختمویه دغه لړکې بل ملګري نه پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ملګري ښه صحت ښه څنګه څه حالت دي د نوي حکومت په باره کې او دا یو کال پوره شو د ګرانې څه نظریه بس نوی حکومت کې خو موږ ښه خفه ځکه یو چې یو ځل سودا راخلو او بل ځل راخلو نو په ګران ریټ یې راخلو غوړي مخکې په 120 موږ راخیسته اوس په 200 روپۍ کیلو راخلو داسې غوښه شوه داسې پیاز او ټماټر 200 روپۍ کیلو نو پکې مشکلاتو سره مخ کیو ډېر زیاته نو ګاګ چې راشي ګیله کوي څنګه چې یاره ما داسې ورځ په ورځ ګرانېږي دی ګیله کوي نه جی ګاګ ته مونږ چې 15 روپۍ ګران وایو هغه را سره نه مني ګاګ وایي دا تاسو ګران ورکوئ او داسې او هغسې حالن کې ګران کړی حکومت وي حکومت ګران کړي وي جی ډېره مننه مهرباني دا بل ملګری تنور والا دی د نه پوښتنه کوو السلام علیکم سلام ورخی ورخی جوړې خدا دې وبخښه څه حالت دی وزن مزن د دې خبرې فوډ والا راځي دې باندې چیړل کوي او چړل کاندي ولې نه کاندي چړل کاندي ګیس دغه چې د 2000 روپۍ دا بوره دغه ته 1500 ته ورسېده او ولا کوم په سوق پری دي نو نو چې وزن هم پوره وي د هغې باوجود پولیس بیا هم تنګول کوي
نه پولیس خامخا بس راځي او خوري او څښي او ځي بس خپله لار ما یې ځي پیسې ورکې پرېږدي چې که څه دې ونه کړو بس بیا ګاډي ته اچوي اصلا ګاډي ته اچوي بس کار ده سبزی لا چې ډېر د ضرورت شیز دی بغیر ترکاري د دې نه بغیر ناممکنه ده نه جوړېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري څنګه یې ښه څه سبزي څنګه ده ریټونه یې څنګه دي ډېره ګراني ده اوس غریب سړی خوړی نه شي بس غوښې خواړې غوښې په ریټ دي ټماټر څنګه دي 150 روپۍ د کیلو غریب سړی قسم لا ګران شوي ارزان شوي نه دي شوي نه ده ډېره ګراني ده مطلب غریب بېوالي یا بېواني داسې ګاک راځي چې درته وایي چې یاره 2 ټماټر راکړه 3 ټماټر راکړه داسې راځي او شل روپو راغله سو راغله بس دوه داسې ورکړي بس پیسې دې لاړو غریبي وي که نه ګنا اوس نه تاوان وي واو ډېره مننه بل داسې پښتانه څومره ډېر غم دی السلام علیکم ملګري وعلیکم سلام ستاسو نوم ساز محمد ساز محمد خان د نوې یو کال پوره شو د حکومت ګراني همغه شانتې ده څه نظر واچوي په دې ګرانۍ باندې وروره زه به درته څه داسې یو خبره به درته وکړم زموږ خپله روزګار پورې ده چې کوم شیز لور شو نو ګران کوم شیز لور شو نو ګران بل چې کوم دی داسې حساب دی مخکې به د موبایل به کم سے کم 1.5 روپۍ مزدوري کوله نو اوس هغه هم نه کوي او بل غټه مسله پکې دا راغلی چې 1.5 روپۍ مزدوري نه باوجود دا ده دې کې داسې ډېرې موبایل موږ ته وښیي چې هغه بلاک شي نو هغه بیا موږ ته لا زیاته مسلې ده 100 روپۍ موبایل نو 100 روپۍ ورپسې ټیکس راځي نو ډېر پریشان یو لکه اوس هم هغه موبایل نه داسې شته دی چې هغې لکه بلاکېږي د پی ټي آی طرف نه بالکل شته موږ ته هلته باکې د هغې هم لکه مخکې کسان هم مجبوره موږ ته یې دا پی ټي آی پروف دي خو نن سبا زیاتره داسې موبایل راځي که نه د خپلې مجبورۍ د وجې نه په یو ایمي باندې 2-3 قسمه موبایل رجسټر کړي وي چې هغې ته بیا پته ولګي بعد کې بیا بند کړي نو نن سبا ډېر زیات مشکل دی دا زه خو یم چې زموږ روزګار دی خو باقي داسې ډېر روزګارونه خراب دي خو زموږ روزګار ته ډېر زیات اثر غورځولی داسې موبایل شته چې د هغه د ریټ نه یې ټیکس زیات وي شته که نه داسې ډېر موبایل شته چې په 500 روپۍ باندې موبایل 800 روپۍ ټیکس وي دا بس دا خو هر سړي به همدغه سوچ کول چې څنګه چللی او څنګه عمران خان لکه باقاعده نن خپل ځان په بیګا مې دا خبره مې اورېده لکه پمپونو کې سی ان جي دی ګاډو ته وي نه چې پېټرول نو مال څه صحیح ده سی ان جي دی نه چې څه پروا خو نه کوي خو پېټرول خو دې ارزانه کړي که نه پېټرول خو ورځ ته ورځه باقي نور حکومتونو کې چې کوم پېټرول 70 72 کې 75 کې چلیده د 114 117 18 کې چلیږي نو ډېر فرق راغلی دی باقي یو سړی 100 روپۍ ورځ خرچوي د کور او 400 ګټي نو مشکل دی ډېره مننه مهرباني چې ښه نظریه موږ سره شریک کم دی